إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسونو دا سلسله دا بدی موضوع کی روانه و غټ گناهونه د الله په توفیق سره پاږي کې مونږ ډېر درسونه وکړو الحمدلله، او گناهونه واضح کړو سره د تفصیله. او بار بار مونږ دا خبره کوو چې دا گناهونه مونږ دې لپاره بیانو چې مونږ ته ځان لري ساتو، او صرف هدف او مقصد اورېدنه اوریدا او به باغې باندې عمل کول او به داګه نه بعد نور خلکو ته رسول، دا مقصد دی د دې درسونو. انسان کمزور دی نو سټیمون دی په ګناه کې واقع کې دیش، نو کوشش وکړي چې دې ګناونه بچ پاتې شي، او که چېرته ګناه تی وشي نو بیا به رجوع کې الله سبحانه وتعالی ته. نن چې به د کومې ګناه مبارکه خبره کوو، هغه مسلمانان تنگول، مسلمانانو له تکلیف ورکول او مسلمانانو ته اذیت ورکول دا یو اهمه موضوع ده، خصوصا نن سبا. په دې باندې ان شاء الله د الله په توفیق سره خبرې کوو. دا خبره ساتي چې د الله سبحانه وتعالی په نسبت د انسانانو ډیر مقام دی، او د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم دی په انسانانو باندې چې دوی ته پیغمبران راولېږل، دوی ته کتابونه نازل کړو، د دوی لپاره علما پیدا کړو، دوی ته د جنت لار واضح کړه، د جهنم لار ورته واضح کړه چې دا د جهنم لار دی، څوک پیږي اخره کې هغه جهنم ته رسي. نو د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم دی. بیا په انسانانو کې خصوصا د دې مسلمان به د الله په نسبت ډېر قدر دی، ځکه چې د مسلمان هغه عقیده خپل کړی ده کوم چې الله سبحانه وتعالی را لېږلی او د پیغمبرانو یې منلې ده، نو د هغې د لاسه بیا د مسلمان ډېر اوچت مقام دی د الله په نسبت. امام ترمذي، امام نسائی او امام ابن ماجه، امام بیهقی رحمهم الله دې ټولو د روایت راوړی، د مشهور روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی لزوال الدنيا اهون عند الله من اراقه دم مسلم. دا ټول دنیا چې ورانه شي د الله په نسبت د دین وړه خبره ده چې د مسلمان وینې دي توی کړي شي. د ټول دنیا چې ورانه شي نو دا وړه خبره ده الله په نسبت د دین چې یو مسلمان په ناحق ووجل شي. نو دا خبره دلیل به دی باندې چې د دې مسلمان د الله په نزد غټ مقام دی. نو ځکه شریعت موږ ته آداب خوري دي، احکام را لګلي چې مسلمانان به څنګه ژوند تیري. سبحان الله، داسې کامل دین به تاته میلاو نشي لکه څنګه چې اسلام دی. یعنی داسې خبره نشته چې هغه زموږ د ژوند سره تعلق ساتي، هغه شریعت موږ ته بیان کړی نه. عقیده، احکام، آداب، معاملات چې څه دي هغه شریعت موږ ته بیان کړي، او چې کومه معاشره او کوم قوم په دې باندې عمل کوي د هغوی په معاشره کې امن او امان، د هغوی په قوم کې، د هغوی په ملک کې امن او امان، او د خلکو په زړونو کې د یو بل سره محبت. د اسلام د شریعت راغلی دی لپاره دی چې د خلکو په منځ کې ورورولي پیدا شي او د خلکو د زړونو یو بل سره وتړلی شي. د دې لپاره راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې او هغه ته نبوت نه ملاوېدو نه مخکې دا خلک داسې وو لکه ځناور، او په کلونو په سوونو کلونو به دوی دشمنیانې چلې وي، او د یو بل سره حسد او بغض نفرت د عام. نو کله چې الله سبحانه وتعالی د شریعت راولېږو، هغه انسانان چې هغوی په سوونو کلونو د یو بل سره دشمنیانې کولې او د یو بل نه مړي کول، هغه به د یو بل درونه شو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره واضح کړه، انما المؤمنون اخوه،
یقینا مؤمنان چې دي نو دا رونه دی یو بل زموږ په منځ کې یو ورورولي قایم دغه مضبوط ورورولي چې هغه د عقیدې ورورولي ده او هغه د عقیدې ملګرتیا ده او هغه د عقیدې رشته ده نو د اسلام او زموږ د شریعت فضیلت ته چې خلکو په منځ کې ورورولي پیدا کړه د دوی په منځ کې یو رشته قایم کړه انما المؤمنون اخوه یقینا مؤمنان چې د یو بل رونه د دې خبرې تفسیر به الله سبحانه وتعالی په قران کې بخپلم کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب باندې کړی چې د ورورولي څنګه ده او دوی وسنګ د ورورولي پالي زه وسو حدیثونه وایم تاسو په مخ کې او تاسو ته وګورئ ګورئ چې څنګه ورورولي شریعت زموږ په منځ کې غواړي دا غینه به تاسو اندازه ولګي چې شریعت زموږ نه د ورورولي غواړي او دا قسمه مینه محبت غواړي نو څنګه به مونږ چې یو مسلمان تنکو او څنګه به مونږ یو مسلمان له تکلیف ورکو څنګه مونږ هغه ته اذیت ورسو حدیث کې راځي مشهور حدیث ته سوسو بیره مونږ په درسونو کې ویلې په صحیح مسلم کې دا حدیث ته رسول سمو لا تحاسدوا ولا تباغضوا او دیو بل سره بغض نه کوي لا تحاسدوا دیو بل سره حسد نه کوي ولا تباغضوا دیو بل سره بغض او کینه نه کوي ولا تناجشوا یو بل له دوکې نه ورکوي په خرڅ کې او په تجارت کې په دې کې یو بل دوکې نه ورکوي ولا يبيع بعضكم على بيع اخيه او تاسو کې یو کس ته سودا نه کوي د خپل ضرور په سودا باندې را پاس وكونوا عباد الله اخوانا او دې اوسېږي لکه رونه چې د الله لپاره ورورولي قائم کړي المسلم اخو المسلم رسول الله مسلمان د مسلمان رور دی لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله مسلمان د مسلمان رور دی په ظلم نه کوي خپل رور ته حقیر نه ګوري هغه ته په سپک نظر نه ګوري ولا يخذله په مصیبتونو کې باغی आवाज نه پرې په مصیبتونو کې خپل ضرور یوازې نه پریږدي به رسول الله کل المسلم علی المسلم حرام هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دي څنګه حرام دي دمه وماله وعرضه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د وینه په باندې حرام دي نو ته بل مسلمان وجل نه شي دغه د وینه په قدر کې دی بل مسلمان مال پتا باندې حرام دي د بل مسلمان د عزت خیال بساتي د په عزت کې به ګوتی نه وي په دغه څه به خبرې نه کې دیو تنگینا دا ټول خبرې په دې کې د نراله بل یو حدیث ته متفق علیه حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې دې دغه کېږي دې قسم حدیثونو ته نن سبا زموږ ډېر زیات ضرورت دی رسول صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه تاسو کې وسله د هغه وخت پورې کامل مسلمان نشي جوړې دي چې سو پورې د خپل رور د پر هغه څه خوښ نه کی کم چې ځان د پر خوښي د خپل رور د پر هغه څه خوخه کم چې تر خپل ځان د پر خوخه البته کامل مسلمان او مؤمن به تانه جوړي نن سبا منګه بس دا سوچ ته چې د دینداری په دې کې چې صرف 15 وخت مونږ کو خبره ختمه شو معاملات اخلاق د زمونږ نه یې دي معاملات او اخلاق دا یو اهم جز دی زمونږ د دین مسلمان د پر هغه څه خوخه چې تر خپل ځان د پر خوخه په مزدوري کې تر ځان د پاره څه خوخه د قسم دی مسلمان د پاره خوخه تر ځان د پاره څنګه خزه خوخه چې مسلمان نه ته پوښو کو د چا مبارک رشته کې تبغه تماغه شان خبره کې کوم چې سر ځان د پاره خوخه ته د خپل بچو د پاره څه خوخه دغه د بل مسلمان د بچی د پاره مخوخه ته د خپلوان د پاره څه خوخه د قسم دی بل مسلمان د پاره مخوخه او دا صفت د بډیرو کوم خلکو کې ده د بډیرو کوم خلکو کې ده نور خدا وی چې د بل چا لپاره د بس گزاره وکوه دغه ورګه د خپل ځان د پارک کسوالي کمزدوري لذي کسم معاملاتي نو د ځان د پاره به غوره کېول او بیا به د نور سره ګورو او دغه د پاره یو خبرم کوي اول ځان او بیا جهان د خبره غلطه ده بلکې تبدري خلکو د پاره ما غسه خوخه کم چې خپل ځان د پاره خوخه کته کامل مسلمان جوړې د غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې په صحیح مسلم کې دی ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه او د خلکو سره به دي سي معاملات کې لکه څنګه چې تغواړي چې خلک تاسو سره وکړي ته د غواړي چې خلک ستا عزت وکړي کنه نو ته هم د خلکو عزت کې ته د غواړي چې خلک ته تنگ نه کی نو ته هم خلک نه تنګې
ته دا غواړي چې خلک ستا احترام وکړي نو ته هم د خلکو احترام کوي. ته دا غواړي چې خلک ستا ادب وکړي، تا سره مینه محبت ولري، نو ته هم د خلکو سره مینه محبت لري. موږ چې ورشو دکان ته او سودا اخلو او چې څوک راله دوکه راکړي دکان کې، یعنی یو جعلي شی را باندې راخرڅ کړي په نوم د دې چې دا سره دا اصلي دی، نو موږ چې کور ته راشو څومره غوسه یو. په خپله بیا دا سړی چې په خپل دکان کې کښېني بیا نورو له دوکې ورکوي، خو دله چې چا دوکه ورکړی دی بیا غوسه کېږي. نو ته به سره غوسه کېږي، څنګه چې ته کوې داسې به درسره کېږي. ته په خپله دوکې ورکړې، ښه که ده سره چا دروغ ووایي لوز یې ورسره وکړو بیا هغه لوز پوره نه وکړو نو ټوله ورځ به دی شین کېږي او سور کېږي به. ته وګوروئ ما ته چې را دروغ ووایي، ته وګوروئ ما له چې را دوکه را کړه. او ولې تا څومره خلکو ته دروغ ویلي، تا څومره خلکو له دوکې ورکړي، تا له څومره خلکو سره لوزونه مات کړي. نو موږ که دا مرض دی چې لکه دا غواړو چې خلک دې زموږ سره خپل معاملات برابر ساتي او زموږ مرضي دی چې څه کوو. خو پلانې به ما سره دروغ نه وي، پلانې به ما له دوکه نه راکوي، پلانې به ما ته کنځلي نه کوي، پلانې به زما مور خور نه دی، پلانې به زما عزت کوي، پلانې به زما احترام کوي او زه به هر څه کوم. نو داسې خو نشي کېدی که نه. څنګه چې ته کې داسې به درسره کېږي. څومره ناشنا حدیث دی چې مسلمان به د مسلمانانو سره هغه اخلاق ساتي کوم چې دی غواړي د هغوی نه. بلکې حجة الوداع د رسول اسلام د حج چې د نبوت د میلادونو بعد رسول اسلام دغه یو حج کړی او هغې ته حجة الوداع ویلی کېږي. یعنی دا د دې حج نه بعد رسول اسلام بیا دنیا نه تللی او بار بار په دې حج کې دا نصیحت کړی دی چې زمانه د حج زده کوي، زمانه د عبادت د طریقې زده کوي. لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، کیدای شي دې کال نه بعد زه تاسو سره میلاو نه شم. په دغه موقع باندې د رسول وسلم غټ نصیحتونه هغه یو نصیحت د رسول وسلم چې په هغې باندې ډېر زور ورکړی رسول وسلم چې مسلمان به د مسلمان د حق خیال ساتي. په دې خبره باندې رسول وسلم ډېر سخت زور ورکړی، ځکه چې رسول وسلم ته پته لري چې زما ژوند ختمېدو والی دی، خو چې دا مسلمانان په خپلو کې وران نشي، دا مسلمانان د یو بل سره په محبت کې پاتې شي، د دوی هغه معاشرې په محبت باندې قایمې شي. ځکه رسول وسلم دې خبرې له زور ورکړی. نو مسلمان تنګول، مسلمانانو ته تکلیف ورکول دا ګناه کبیره ده، ځکه چې د دې په باره کې وعیدونه راغلي دي او تاسو به انشاءالله مخکې تفصیل د هغې واورئ. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الله وی کم خلق چې تکلیف ورکي او اذیت ورکي مؤمنانو سړو ته او ښځو ته بغیر ما اکتسبوا، بدې چې کار چې هغوی کړی نه دی، فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا، دوی په خپلو اوږو باندې غټه ګناه چې هغه بار کړې ده. بهتانونه لګولي دي په مسلمانانو باندې، دوی به دې تپوس کړي. دا خو د عام مؤمنانو مبارکې دی. بیا چې څومره د انسان اوچتي ته چې تنګې دومره ګناه غټه ده. لکه اوس یو سړی عام مؤمن تنګي، عام مسلمان تنګي، د دې یو قسمه ګناه ده. خو یو مسلمان دی، یو مؤمن دی چې هغه ډېر اوچت دی په عباداتو کې، په تقوا کې، عالم دی، اوچت انسان دی، بیا دې تنګې نو ګناه به حق شي نه، ګناه کې بیا فرق راځي، په سزا کې بیا فرق راځي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی من عاد لی ولیا، چا چې زما ملګری تنګ کو، او زما ملګری نه مراد یعنی چې کوم خلک د الله په دین باندې صحیح روان دي او دا اولیاء الله دي. نو الله سبحانه وتعالی چا چې زما ملګری تنګ کو فقد اذنته بالحرب، نو د دې سړي سره زما اعلان جنگ دی، د ماته چې نو پتون ټپولی دی او د سره به زه ګورم. څومره چې اوچت انسان ته تنګې دومره به تا ته د ګناه ډېره میلاوي. دغه شان علاقو کې هم فرق وي، زماني مطابق د مکان مطابق فرق راځي. لکه اوس ته په حرم کې خلک تنګې، یو سړی غلا کوي په عامو علاقو کې او عامو ځایونو کې غلا کوي، دی خو مسلمانان تنګي او په ده باندې یو د ګناه یو بوج پروت دی چې هغې عذاب ورته میلاویږي. خو یو سړی غلا کوي په حرم کې کوي، یو سړی غلا کوي په مسجد نبوي کې کوي، یو سړی غلا کوي لکه مثال کې بیت المقدس کې غلا کوي.
نو څومره چې دا ځای اوچت دی نو د ده ګناه هم دلته ډېرېږي. دغه شان وختونو سره هم تعلق ساتي. یو سړی مسلمانان تنګوي په عامو اوقاتو کې، یو سړی مسلمانان تنګوي په روژه کې، یو سړی مسلمانان تنګوي په عامو اوقاتو کې، یو سړی مسلمانان تنګوي په حج کې. دا غوره ورځې دي. نو اوس چې دا ځای غوره دی د هغې هم اثر دی، دا وخت غوره دی د هغې هم اثر دی، دا انسان غوره دی د هغې هم اثر دی. بلکې د هر مسلمان د تنګولو نه به ځان لرې ساتي. انشاءالله درس په آخر کې به زه تاسو ته دا خبره واضح کړم او په دې به تاسو ته یو څو مثالونه پیش کړم چې دا تنګول څنګه یې. الله په قرآن کې وایي ان الله يدافع عن الذين آمنوا. الله دفاع کوي د خلکو طرف نه کوم چې مؤمنان دي. نو کوم خلک چې په مسلمانانو پورې نښتي، مسلمانان تنګي، خصوصا نیکان خلک. نن سبا د بيدینو خلکو ته یو موضوع ملاو شوی د ځای په ځای په هغې باندې خبرې کوي. هغه د علماء کرام او د نیکان موحدین انسانان په دوی پورې نښتي دي. نو دې ځای کې ما تاسو ته د فایده بیانوله چې څومره یو انسان اوچت یو ته تنګې نو دومره ستا ګناه ډېرېږي. د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. ویا رسول الله ای المسلمین خیر، په مسلمانانو کې غوره مسلمان کم یو دی؟ اوس موږ کې هر سړی دا ارمان لري چې دی به غوره مسلمانانو کې شمار شي. ستاسو دا ارمان دی که نه دی؟ زموږ ټول دا ارمان دی. نو دې صحابه کرامو زموږ د ارمان پوره کړی، د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی ای المسلمین خیر، یا رسول الله مسلمانانو کې غوره مسلمان کم یو دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم مختصر جواب ورکړو ته کېږي من سلم المسلمون من لسانه و یده. د کم مسلمان د جبې او د لاس نه چې مسلمانانو ته څه تکلیف نه رسي دا غوره مسلمان دی. د کم مسلمان د جبې د شر نه او د لاس د شر نه، د خپو د شر نه، د اندامونو د شر نه چې مسلمانان په حفاظت کې دي دا غوره مسلمان دی. په جبه باندې دی چا غیبت نه کوي، په جبه باندې دی چغلخوري نه کوي، په جبه باندې دی چاته کنځري نه کوي، په جبه باندې دی چا پورې خاندي نه، په جبه باندې دی یعنی هر قسمه تنګول چې هغه د جبې سره تعلق ساتي هغه دی نه کوي. په دې لاس خپو سره دی مسلمان نه تنګوي، ظلم زیاتی نه کوي، وهل ټکول نه کوي، د چا حق خوري نه، دا غوره مسلمان دی. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله وایي المسلم کامل مسلمان کم یو دی؟ من سلم المسلمون من لسانه و یده. د چا د لاسونو د شر نه او د جبې د شر نه چې دی نو مسلمانان په حفاظت کې دا غوره او کامل مسلمان دی. سبحان الله. کله چې انسان د قرآن وایي او په دې ځان پوه کړي او په دې حدیثونو باندې ځان پوه کړي نو ته به حیران شي چې د شریعت څومره یعنی زمونږ د حقونه یو بل ته ښکاره کړي. ته به حیران شي چې کله ته دا وینې چې شریعت موږ څنګه منع کوي د دې نه چې ته مسلمان نه تنګې. اسې دې حدیث ته غوږ کېږدئ. امام ترمذي دا حدیث راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کنتم ثلاثه، کله چې تاسو درې کسان ناست یې فلا یتناجا اثنان، نو دا دوه دي یو بل سره پټې خبرې نه کوي، دون صاحبهما علاوه دغه دریم نه، یعنی دغه نه بغیر د یو بل سره خبرې اترې نه کوي پټې. فإن ذلك يحزنه، د دې د لاسه د دریم کس چې دی خفه کېږي. والله یکره اذى المؤمن، او د الله دا نه ده خوښه چې یو مؤمن دې تنګ کړی شي. یعنی ته دې ته سوچ وکړه هغه خلکو مبارک او موږ څه وایو چې هغه ټوپک رالی او په ناحقه مسلمانان وژني، خبر خو پرېږده. دا هغه سړي مبارک به څه وایو چې هغه په زنانو باندې بهتانونه لګوي چې پلانې زناکار ده او پلانې داسې ده او دغه ده، ما هلته لیدلې او دلته مې لیدلې. زموږ معاشره کې دا خبره ډېره ده چې هغوی به الله له څه جواب ورکوي او هغه مسلمانان به الله له څه جواب ورکوي چې په لارو کوڅو کې د خلکو سره جنګ جګړې او کنځلې او د چا خور یادوي او د چا مور یادوي، او هغه خلک به الله له څه جواب ورکوي چې په ناحقه یې د خلکو نه ځمکې نیولي دي، د هغوی جایدادونه یې نیولي دي، د هغوی مالونه یې اخیستي دي. دې ځکه شریعت موږ د دې نه منع کوي چې درې کسان ناست نو دوه دې د یو بل سره پټې خبرې نه کوي چې دریم خفه کي، او د الله دا نه ده خوښه چې یو مسلمان دې خفه کړی شي.
اسی دا خبره موږ ته څومره وړه ښکاري خو د دین موږ شریعت منع کړی و. ولې؟ ځکه چې مسلمان پې تنګېږي او چې مسلمان پې تنګېږي شریعت وایي ته به یې نه کړي. د دین شریعت ته منع کړی چې ته په یو مجلس کې ناستې او هسې خاندې، شریعت ته یې دې نه منع کړی. ولې؟ ځکه چې د خوا کې چې کوم مسلمان ناست دی هغه به په زړه کې یو سوچ پیدا شي چې دی که زما پورې خاندي، ما کې بسې چلي. دومره شریعت اهتمام ورکړی دی خبرې له. دې حدیث ته غوږ کړی په صحیح مسلم کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی مر رجل بغصن شجره على ظهر طريق. یو سړی په لاره باندې تېرېدو او ونه راله، د دې ونې شاخ چې دی نه هغه په دې لاره باندې راغلی و، د دې ونې د شاخ دا په دې لاره باندې راغلی. نو دې سړي دا وی چې والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، دا شاخ به زه مات کم، دا به زه پرې کم د دې لپاره چې مسلمانانو ته تکلیف ونه رسي. ظاهره کې څومره وړوکی کار دی. یعنې موږ څو شیونه لیدلي دي په لاره کې چې هغه خلکو ته تکلیف ورکوي. دا خو پرېږدي چې یو سړی سوچ وکړي چې دا خبره ختمه کړي، الټه داسې کار به وکړو چې مسلمانانو ته ښه تکلیف جوړ شي. دا خو پرېږده چې دې هغه تکلیف ختم کړي، بلکې تکلیف به مسلمانانو ته ښه ډېر کړي. ګن بلا به راوالي په لاره کې به دغه شان ورګزار کړي، څه شی به وڅکي، د شیشې بوتل به هغه به دغه شان لارې ته ګزار کړي، هغه به مات شي، کېدای شي څوک راروان دی هغه خپل به زخمي شي، ګاډی به وخیږي، ټیر پنچر شي، مسلمانانو ته خامخا یو تکلیف جوړ شي. خو په دې کې دنه دا هم راله د فایدې لپاره ته دا خبره ذکر کړم. دا کوم خلک چې بې ځایه ګاډي ودروي دوی مسلمانان تنګوي. یو سړي د روډو منځ کې ګاډی ودرولی، نه ګاډي تېرېدی شي نه انسانان تېرېدی شي. یو سړي بالکل د یو کور دروازه بنده کړې ده په خپل ګاډي باندې، دا مسلمانان تنګول دي. دا بس خبرې موږ ته داسې ښکاري چې لکه دا عامې خبرې دي او شریعت دی باره کې څه نه دي. علما تاسو ته به ولګي چې داسې خبره نشته چې شریعت دی باره کې خبره نه یې کړې. سبحان الله، دې سړي د ایمان ته وګورئ. دوی وایي چې دا به زه لرې کومه چې مسلمانان تنګ نه شي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي هغه شاخ یې لرې کو، هغه لرګی مات کو، فادخل الجنه، الله دې کار د لاسه جنت ته بوتو، د دې کار د لاسه الله جنت ته بوتو چې د مسلمانانو غم وسره و. دا خو غوره مسلمان دی که نه؟ خو بدبخته انسان دغه مبارک هم په حدیث کې راغلی، غوره مسلمان خو هغه دی من سلم المسلمون من لسانه ویلي. خو بدبخته انسان او شرعي انسان او بدترین انسان د الله بني څوک دی هغه هم واوري. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه. دا الله بني باندې بدترین انسان دې ته غوږ کول او کوي. بدترین انسان د الله بني باندې د قیامت پر دغه څوک دی من ودعه الناس او تركه الناس اتقاء فحشه. هغه انسان چې خلکو سره معاملات پرې خو دي د بد اخلاقۍ د لاسه، هغه انسان چې خلکو دغه سره تګ را تګ پرې خو دي د فحاشۍ د لاسه، هغه انسان چې خلکو دغه سره غم خادي راشه درشه پرې خو دي د کنزلو د جګړو د لاسه. دا حدیث زه په یقین سره چې ډیر کم مرګري وي چې مخکې به اورېدلی. دا حدیث مخکې تاسو اورېدلی ډېر لږ مرګري وي چې هغه به اورېدلی. لکه اوس یو سړی دی بد اخلاقه دی، راځي چې زوی د پلاني خواله پورې مړه لرې کوی. ولې؟ روزانه وي د جنګ جګړه، دی روزانه د کنځلي دي، روزانه د بد اخلاقي، روزانه د فحاشي. غلط سړی دی، سو کوئی سپک سړی دی، سو کوئی خراب سړی دی، زه خواله نه ورځم. دا انسان چې د چا مبارک خلک وایي چې موږ یې خواله نه ورځو، دا بدترین انسان دی د الله په نزد د قیامت په ورځ. ځان داسې کوي او په ځان کې داسې اخلاق او داسې خوی پیدا کوي چې خلک ستاسو خواله راځي، د هغوی یو شوق او مینه پیدا شي چې یاره ارمان چې موږ د پلاني سره ډېر وخت ناست وی، زه چې زو د پلاني خواله خبر وي، زه چې زو ستړی به وي، قسمه قسم تکلیفونه به ورته ورسي، خو دې ځان رسوي دغه انسان خواته.
انسان کې څه کمال له اخر چې د خلک خوالزي هغه به کېدل چې د سړی خیر خوا دي د مسلمانانو، د سړی مسلمانانو له تکلیف نه ورکوي ځکه اوس د خلکو محبت دی. دا طبیعت هر انسان په طبیعت کې دا خبره پرته ده چې کم سړی چې بد اخلاق او د خلک تنګي را تنګي د خلکو سره هم نه لګي. لکه په محله کې او په علاقه کې په چم کې یو کور دي چې هغه بد اخلاق نو دا ټول چم والا دغه سره تعلقات سکی هغه پریږي، دغه بغم خادي کې نه ودري ولې لکه ته بس د روزانه رو جنگ جګړه کې موږ سره پرې خو دي. دا بدترین انسان دی چې خلک دغه نه تنګ شي او دغه سره چې تعلقات پریږي. دې خبرې کې سوچ کوی ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیح مسلم کې دا حدیث وی تکف شرک عن الناس فانها صدقه منك على نفسك. وی چې کله ته د خپل شر نه خلق په حفاظت کې ساتي رسول صلی الله علیه وسلم یو صدقه ده ته خپل ځان باندې کې. دا یو صدقه ده ګوره د خپل خپل لاس جبه د په کنټرول کې ساتي چې مسلمان ته قطعا تکلیف ونه رسي. دا یو صدقه ده چې ته په ځان باندې کې. دومره اهتمام دی خبر له شریعت ورکړي. ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت رسول صلی الله علیه وسلم وی ادب صحیح بخاری صحیح مسلم کې وإياكم والجلوس في الطرقات. په دې لارو کوڅو کې بوی نه کېنه. صحابه کرام به کېناستو غب شپ لګو دغه عامه طریقې د ځوانان ځان لره جمع کیږي، بوډاګان مشران ځان لره جمع کیږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه منع کړو چې تاسو به دې نه کوئ. هغه چې یا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. یا رسول الله د دین له بل زموږ څه طریقه نشته د غب شپ او د خبرو اترو او زموږ پر لازم دي راجم شو یو بزرکینو حال احوال معلوم کو. رسول صلی الله علیه وسلم ته اذا ابيتم کته سنمنی چې موږ لازم کینو نو فاعطوا الطريق حقه. نبی د لاري چې کوم حق دغه بادا کوي هغه رسول الله لاري حق دی، هغه د لاري حق څه حق دی؟ غض البصر نظر به کو ساتي په لار باندې چې زنانه تیریږي هغه ته باندې ګوري. دا تنګول دي مسلمانانو. وکف الاذى او په لار باندې کې صبروتي دغه د لاس دي کلونکو راتلونکو ته او دي تیریدونکو ته تکلیف نشي ناغه به ته دغه لارې نه روچت کې سیټ ته وکړي. ورد السلام او چې څوک د باندې سلام واچي نو واپس به جواب ورکړي. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. او په دې لار باندې چې تناسي غب شپ لګي د مرګرو سره یو کس تی ولیدو چې به لار تیریږي او غلط کار کوي د غلط کار نه منع کوي د ښه کار بوته امر کوي. په لار کوڅه کې جناسي مسلمانان ستاسو د لاس تنګ نشي بلکې دالته هو موسم راجيبه خبره سوچ پکې وکي چې دی وسړي اراده خیر دی مسلمانان تنګولي مقصد نه او دغه د لاس مسلمانان تنګيږي شریعت ته منع کړي. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر خطبه کوله. خطبه شروع کړي وجاء رجل يتخطى رقاب الناس. یو سړی زمونږ د غالبان خلکو بشان لیټ راغی او به د خلکو په دې سټونو باندې اورېدو. د باز صاحبان او حضرات بالکل د اقامت په وخت کې راځي او زه په کوم ځای کې ځان لنیسي هغه په اولنی سب کې ځان لزینیس الته ومنډه ویني چې دومره ستا شوق د اولنی سب سره وخت راځي. په دغه وخت کې بزن ګرم کې د خلکو په دې سټونو باوډیو زه بنې د دوه کسان جدا کوي نو دا غوی په منځ کې ورننه وځي نه غوی په خپل منځ باندې پوښ او نه دی په منځ باندې پوښ. تا په هغه گزاره حال لګنه هغه یاران په کوم ډیر دي چې په وګو باندې جنمازونه پراته او په لارو کوڅو کې ولاړی. لارو کوڅو کې 100 میټر اخوا به جمعات یو د بدیږي کې خپل دیری سره خوا کې ولاړی خو سلام ګرځول او بیا په وګ باندې دغه راوچی جنمازو رنه بوجي موږ جمی منځله تیریو بس پکې پیتاو ته نشي لیدلم دي زموږ دا کنه د زموږ په پښتو مرزونه موږ بیانو چې ځان نه ختم کو موږ دې لپاره نیولې چې څوک به خپه شي څوک به خوشاله شي چې کوم حق ده حق ده او کوم نه حق ده نه حق ده. نو زموږ د خلکو معمولی چې موسم یخ شي
نو دوی د جومات نه بهر بناسي د غرمو ته والله لازم کړي دې سره کاری چې امام سوي سنوي خطبه د سبب بارک روانه ده نه روانه دشن کلی کې جمعتونه ته ورشي چې کم بهر د غرمو زیر ټول د جمعت بخالي پروتي غول او بهر چې کوم برنده ده هغه کې به سم غنه جوړي او د جمعت سره خالی پروت سو منځل راغلي کې تاسو پیتاول راغلي بس پکې نه سیمالي د نکونه واړه کوي او بس دیو بس رګب شپ لګین دي سي کارونه چې ماشومان نه کوي نه هغه به کله گزاره حال چې راشي جمعه ته نه وځي ځل به زی ګوري دا سړی چې کله راغی دم د خلکو په دې سټونو باندې خپل راوړل او مخې ته راتو رسول الله ته اجلس کینا فقد اذیت مسلمانان دي تنګړو کینا دی جمله کې غور وکي فکر وکي د دې سړی مقصد مسلمانان تنګول نه بلکې د مقصد خو مقصد د چیزې د مخ کې سپونو ته ورسم خو شریعت منع کړی دی ولی ځکه چې د دې د لاسه مسلمانان تنګي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي من اکل البصل والثوم چا چې پیاز وخورو او اوګه وخوړه فلا يقربن مسجدنا زموږ د جمعه ترې نه راشي په صحیح مسلم کې دا حدیث ولی یا رسول الله پیاز حرام دي اوګه حرام ده نه ده ولی رسول صلی الله علیه وسلم کوي ځکه چې مسلمانان تنګي دي بدبو دلاسه دومره یعنی شریعت دې خبرې له زور ور کړی چې مسلمانان بنه تنګوي او په دې موقع سره خصوصي نصيحت غرونو ته چې دا مزدورو لاړ شي او بیا په دغه ګنده کپړو کې او په دغه جورابو کې او خپې نینځي او جمعتونو ته ورننوځي او منځونه کوي خکه چې ته عربي راشي او پوزي نه دي کپړه ته وکي یا ته وي نه دي چې بار تر وځي د عربي خور مور به دی وخت به کنځري کوي په دوی کې تکبر دی او په دوی کې تکبر باګه سي شي ته سوري خلک تګي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیاز دی خللی جمعه ته مرزه ته په دې ښه حال کې به جمعه کې ولاړې ته به سوق دانه وي چې ته نه بنځي سره صفه کپړې ساته کنه د جمعه حق ادا کا او د مسلمانانو حق ادا کا زه خپل ځان خبره عرب خو لپاره زه په جمعه کې ولاړم زموږ ورور راغی خوا کې سره ودرېد زره د الله قسم خورم چې سوسو پیری ما اراده وکړ چې رموز ما تومه سوسو پیری ما اراده وکړ او دا سامي بالکل بند کړ خو جمعه کې ګڼه زیاته نو ما کې زره رموز مات کمنو کم طرف ته بزما که شاته زه خالی نو زه دې صف نه وته موبایل کې ودرېدم دومره دغه د خپون اسخابین روانو هغه د کپړون اسخابین روانو د خلو هغه بنت روان او زه په منځ نه پوښه بلکې دغه سوچ مو چې الله جوز د امام زر سلام وګرځو چې زد دې خم نه خلاص شه بیا ته ما نصیحت وکړه مرور څنګه خو مالک صفائی کو دسی یو 2 منټه ماته نیغ وکړو بیا روان شي لکه دسی مې وکړو دوی ته بدانه چې صفائی وکړه او کچرته عربي ورزوي چې ته بندر نو خو صحیح ده بندر روان دي کنه خو صفائی وکړه شریعت موږ ته دا خبره خوري چې تاسو ځان صفاو ساتي دا خوري موږ ته شریعت کنه دا صفاو سي د سب د عربو حق ته زموږ هم حق ته اسلام خو زموږ د ټولو دی نو ولې عرب صفا ګرځي او موته به دي سي ګرځي او کچاره ته معمولی نصيحت کوي بس بیا باغ ته کنځري کوي دوی زړونه وي برابر دي زړونه روغ دي مته چې زړه روغ وي هغه صفا ګرځي نور د قشان وبد هل ګرځو څوک برته سنوي اسی دا مې تر فائدې لپاره خبره ذکر کې ذهن کې میراله چې دا مسلمانان تنګولې ته جمعه ته ځي صفا سترزه ته جمعه ته ځي چې ستاسو لاس بل مسلمان تنګ نشي خدای باز براشي په دغه کې به روجمات کې به سم کارو کې او چې څو د مخې د براته غو جایرو کې به چې راشي په تراو کې ورړي دا بق بق به جوړ کړي او دا درقي او د خلین اسخابینو نو کو نصیحت ته کو چرور له گزاره کوا یو به د رضا له دښمنی وکړه یاره دغه تکبر دی او نسیشي تکبر ته نصیحت کو چې تل د جمعات کې ولړي الله د بندگان صدر راځي تنګ شو اسما خبره دی پوری کوله چې سبحان الله شریعت دی خبره د څومره اهتمام ورکړي
چې یو حلال شي پیاز او اوږه پتا باندې بند کړو دې لپاره چې مسلمانانو ته تکلیف ونه رسي. دغه شان دې ته ګوره کم سړی چې او د سماته کوي د مسلمانانو په لارو کوڅو کې او د ونو لاندې او د میوهداري ونې لاندې او د هغه ونې لاندې چې مسلمانان دغه هغه سوري ته کینی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من آذى المسلمین فی طریقهم یا فی طرقهم، چا چې مسلمانان تنګ کړو دا غوی په دې لارو کې غوی په لارو کوڅو کې څنګه یعنی الته او د سماته وکړو وجبت علیه لعنتهم، نو په د باندې د ټولو خلکو لعنت دی. بل حدیث کې رسول الله صلی دوه کارون نظم لري ساتي چې دغه درسه په انسان باندې لعنت ویل کی الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، هغه سره چې د خلکو بلارو کوڅو کې او د سماته کوي او ونو لاندې چې هغه ونو ته انسانان کینی میوهداري ونی دا زموږ په علاقو کې د مرشتي کم ځکه او د سماته د زړو شو بس چې د په ذهن برابرۍ بس دا خبرې بیانول غواړي. زموږ د غالبا مقررین حضرات او مولیان او حضراتو یو دوه خطبه یاد کړي هغه په مخه کوي او بیا به الټه به د بدعت راويسته چې په اوله کې په پښتو کې هغه د تقریر وای او بیا به سره دوه پس کې دي په عربي کې دوی خطبه ده هغه تقریر دی او د سره خطبه دا تقریر له سوګزیم نه هغه له سوګزي نه زی خلک د خطبه له زی باغی پویږم نه هغه به مولوی سی به دوه ټکی وې د ماشين په ځنه کړتی و باسي اکثر پکې درته سپا خبره کوم زما تجربه خبره اکثر هغه ته د پدم نه چې ما عربي کې سوي ندینه خدانه و چې د دوه خطبه کړي په پښتو ژبه کې خلکو ته د مسلې واضح کړي خصوصا هغه مسلې چې هغه زموږ د معاشري سره تعلق ساتي دا خبره زموږ د معاشري سره تعلق ساتي او د سماعتي په لارو کوڅو کې بازار کې بد او د سماعتي د زړو شو بس دا ګوره نه چې دې طرف باندې خلک تیریږي دې دلاسه بیماری جوړې دي شي دې دیوال ته ماشومان کینی دې دیوال ته زنانه اکثر کینی خو چې د حاجت پوره شي بس ښا دله بریده مقبره کې به د سماعتي کوي دا قبرونه چې دي د دې مړو کورونه دي څنګه چې موږ د ژوندو د کور احترام کوو د قشم به د مړو د کور احترام کوو سړی اکثر لاړ شي مړی به خخی او خیال به کوي چې د ګندګۍ نه به ځان لري ساتي څومره د افسوس خبره ده دا خبره چې ما کوم وکړه تاسو ما سره اتفاق کوي کنه دې کې کنه کې د مخبرو د خلک زیو د سماعتو په لارو کوڅو کې او د سماعتي صحیح ده وکاو د سماعتي یو ځکه خو دې ځکه وکړي چې خلک د غزینه څخه فائدہ نه اخلي پنا یو زید خلک الته نزي راځي کڅوک زیمه او د سماعتي راځي خو په لارو کوڅو کې د عام لارو کوڅې چې دي دغه شان د سونی دي چې خلک ته فائدہ اخلي الته د کار نه لري پکار دې حدیث ته وکړي دی رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مسلمان ته کنزلی کول دا د فسق کار دی او دا غسر جنگ کول کفر دی کنزلی باندې کې مسلمان به تنګې نه یو حدیث دی امام حاکم رحم الله راوړي ابو هريره رضی الله عنه وې د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې د زنانه تذکره وشوه ويا رسول الله ان فلانا تصلي الليل وتصوم النهار یا رسول الله غپلانی د شپې تهجد کوي او نفلی روزي نیسي او دا کار کوي او دا کوي او صدقې ورکوي خو یا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها بده کار پکې دی چې د گاونډیان تنګي په دې جبه باندې تنګي یعنی یا غوت چغي وي یا بیزته کوي کنځلي وته کوي سبحان الله د حدیث ته وکړي ته دې زنانه کې نور څه مرز نشتی ګوره تهجد منځون کې چې تهجد کې خو پر زو خیال ساتي کنه نفلی روزي نیسی پرځي بنی سي کنه صدقې ور کوي نو زکات خو ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خیر فیها په دې زنانه کې هیڅ خیر نشتی هي من اهل النار د جهنمي ده ته ځان ته سوچ وکړه اے مسلمانه چې ستاسو جبینه سو تنګي خو نه کنه د سنې چې د منځونو او د زکاتونو او د صدقې د اسی خراب شي
سوچ وکړه د خپل ځان سره حساب کتاب وکړه ستا د لاسونو نه خو څوک تنګ شوی نه چېرته چا سره د ظلم زیاتی خو نه دی کړی مسلمان ته اذیت خو نه یې رسولی خپل ځان سره مراجعه وکړه خبره وړه نه ده خبره ډېره غټه خبره ده رسول صلی الله علیه وسلم وی امام ابو داود رحمه الله دا حدیث راوړی دی وی مررت الليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من النحاس اسراء و معراج په شپه باندې وی زه په یو داسې قوم باندې تیر شوی وم چې د هغوی غټ غټ نوکونه د پیتلو یخمشون بها وجوههم وصدورهم او په دې نوکونو باندې به هغوی د خپل مخونو نه د غوښه راشو کوله او د خپلو سینو نه وی ما وی چې من هؤلاء یا جبریل دا څوک دي وی جبریل علیه السلام ما ته وی چې هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم دا هغه خلک دي چې د خلکو غوښې خوري او د خلکو په عزتونو کې به خبرې کولې خلک به بې عزته کول د خلکو مور خور به یادوله د خلکو غیبتونه به کول په خلکو بسې به بدې ردې ویلې په خلکو پورې به خندا او مذاق او ټوغې ټقالې کولې د هغه خلک ته چې دوی دغه عذاب دی او دغه سزا ده رسول صلی الله علیه وسلم وی ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والديه وی په ګناهونو کې غټه ګناه دا ده چې یو سړی په خپل مور پرې باندې لعنت ووایي یو کس وی یا رسول الله یو سړی چې د خپل مور پرې باندې لعنت ووایي او د کنځلې کوي دا خو نه منلو خبره چې یو سړی به راپاسي او خپل پلار ته به کنځلې کوي اگر که داسې مشتي اوس چې ډایرکټ خپل مور پلار ته کنځلې کوي هغو ته خیرې کوي په هغو باندې لعنتونه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه دې په جنگ جګړه کې چا سره وران شي نو دا غسړي پلار ته کنځلې کوي نو دا د خپل پلار ته کنځلې وکړي دې دا غسړي مور یاد کړي نو خپل مور یاد کړه دا خور یاد کړه نه خپل خور یاد کړه ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من دعا رجلا بالكفر دا به صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث دغه کړي چا چې په یو مسلمان باندې د کفر فتوا ولګوله چې پلانې سره کافر دي نن سبا غټ مرز دي دا فتوا دار چا سره پرته ده سوره فاتحه صحیح نشي ویلې خود دې کفر د مهر وسره په جیب کې پروت دی د کفر او د مرتد د کافر بچي او د مرتد د اسلام نه وته دی د وجل په کار دي دا خبرې نن سبا ډیرې چلی او سوره فاتحه نشي ویلې سوره فاتحه به صحیح څنګه وي یو سړی بل سړی ته کافر وي او قال یا عدو الله یا یو سړی ته وي چې اې د الله دشمنه رسول صلی الله علیه وسلم كذلك او دا سړی د سینې الا حار علیه دا خبر به د باندې راوپش د کفر د فتوا په دره واپس او د سړی ته چې وي چې اې د الله دشمنه دا خبر په د باندې راوپش نو مسلمان به نه تنګي ستاسو د جبن چې د مسلمان تنګ نشي ستاسو د اندامونه چې د مسلمان تنګ نشي زه تاسو ته یو څو مثالونه درس په اخره کې ذکر کوم په دې چې مسلمان تنګول د څنګه یې مثالونه دې لپاره ذکر کوم چې خبره خوازه شي د مسلمانانو سره بد اخلاقی کول د مسلمانانو تنګول دي او بد اخلاقی کې ټولې خبرې د نه راځي کنځلې کول بدی ردی ویل مور پلار د سړی یادول خور مور یادول او زه خپل ځای دا خبره کوم چې دا پرې د اسلام کم سړی چې د چا خور مور یادوي نو د حد درجه سپک او بې عزته انسان دی سپک او بې عزته انسان او یو نیچ انسان دی چې د چا خور مور یادوي او بیا تعجب خبره ده چې خور مور په هغه وخت کې یادوي چې هغه مخامخ سړی ورته شتیم نه دا کار خو حرام دی که هغه ته مخامخ ومي خو د اکثر چې د مور خور د کنځلې کې دوی کله کوي چې په شیشه شي ډېره کې او په کور کې یو ګوټ کې ناست یو د هغه ځای نه کنځلې کوي بریتونه ویني ساسي به چې بهر ته راوځي ښه سیټ ساټي به برابري دا نیچ درجه او حد درجه یو بې عزته انسان دی والعیاذ بالله نو مسلمانانو سره به بد اخلاقي نه کوي هغوی پورې به خاندي نه دا بد اخلاقي ده د هغوی جاسوسي به نه کوي چې ته به دې پورې نښتې چې زه به دا سړی څنګه شرمومه
د مسلمانانو تنګول دیو نیم سړي دغه کاری دا معلومات کوي دا پلانې دي چې ولې لاړ او دغه پلانې چې دوی کور ته راغله ولې راغله او د څنګه الته و د خبره ولې دي شو کړ بس په دې خبرو کې به دین خته تاسو دې په دې کلی کې یو څو کسانو دغه ډیوټي نه یې کنه کېږي د دې ټول خلکو علم وسره یې چې پلانې دا ټیم وته به کورته کستی سراغه وغه ته دا ویو بیٹک ته ونه نوښتو ابلی بیٹک ته بونه ته دنه بوته جدا خبري وکي دغه مسلمانانو د جاسوسي وکي په دې پوری بنخته چې چرته دته یو خبره ملو شي چې دغه د لاسه سره و شرمای رسول الله سلام وی چې څوک په دې بشي ګرځي چې د مسلمان نه پردو چې ته کې وی شرمای الله دا سره په خپل کور کې دنه شرمای په مسلمانانو باندې پردې راځي مسلمانان به شرمای نه دغه شان مسلمانانو باندې بدګمانیانه کول دم دغه تنګول دي د مسلمانانو تنګول دی چې نن سبا د خبر عامه ده په ټلیفون باندې مسلمانان تنګول आवाज بدل کی د جنې आवाज برو بشي د دې لپاره چې د خبرې ټیپ کم چې له جنکو ته سوې د سمره یعنی بد فعل یو خو د جاسوسي وکړه بل دوکه دی ورکړه دروغ دی وی مسلمان دی په سو قسمه طریقو سره ته تنګو انسان دی کمزور دی کې دي چې هغه نور سوې چې د جنې ده ټلیفون به کړي د خبرې ټیپ کی به خلکو ته وري او غب یری او دغه نه پیسې را جمع کوي ته حرامه طریقه بلکې دینه مون خبر شي چې نن سبا کې دا طریقه کیږي چې ویډیوګانی دیو جنې ویډیو به یو کسته وچلی پدې شینو باندې اسکایپ چوته وي او ایمو د شینې مینه ندی باندې یو تیار ویډیو وچلی تیار یعنی د بل چای هغه به وچلی ډایلکټ وی د زېما ناغه مونږ چې دې شین نه ځان لري ساتي او چې کله دی له ورلې نه لازم به سنه مسله کې مونږ خلی هغه بس د شیطان په غجال کې رش او خبره اترې وکي او خپل نو مور سوخه د دې ویډیو جوړي دې خبر نه به دغه ویډیو دغه د لاسه به د پیسې غوښته کی اکه خبرې چې د ټیپ شوی دی په ټلیفون باندې هغه ته کته زما خبره نه مې دا دانیږي کې خوري کوم او دا ویډیو بزالته وخم اولته به وخم د دې سړي هغه ژوند دنیا او آخرت ونه تباہ او برباد شي خدا کمی چې تنګي د څومره یو بدترین او بد اخلاق انسان دی چې د مسلمانانو په دې طریقه تنګي دا خو ګور په انسان کې دنه دا خبره د انسان د سړي د طبيعت ته او به کې دنه دا خبر پرته چې د خزي ته مایل کی او خزه سړي ته مایل کی نو دا د کمزي مسلمان دی د ځان ته څنګه مسلمان وای چې د आवाज بدل کی د جنکو کې او بیا خلکو ته ټلیفون نه کوي او دا غوینه خبري راو باسي څومره تنګول دي خباز خلک आवाज نه بدلی خو ټلیفونو کې د مخامخ سره غوسه کوي چې د کنځري وکي الله اکبر دی الله ته په کم مخامخ کی ما تاسو ته لکسات مکه غ حدیث وی چې رسول زمو چې درې کسان ناسي دوه یو خبرې نه کوي چې دریم خپنش او د ټلیفونو کې هغه دومره غوسه کی چې هغه کنځري وکي او یعنی کمی درجه ته ورسي نو د مسلمانانو تنګول دي دا حرامه طریقه دغه شان د مسلمانانو تنګول دی چې ته په یو اداره کې کغه حکومتي اداره او کغه پرایویټ اداره او ستا خواته خلک راځي او ته دغه کار نه حل کې دغه مسله نه حل کې په دې ټیبل ته د پاڼه پرته څه سبا راشه بل سبا راشه اکثر د حکومتي ادارو کې چې کوم موظفین ناسي او کوم خلک کارونه کوي هغه کې دا د ډیری دوی الله نه ویری د مسلمانان تنګول دي غریب سړی راغلی د لری نه راغلی پته شو کرای به ور کړی څومره غنټه هغه د خپارام وي دنه په ایسی کې نه شي دا غزینو ته هم غوته وتلی شو وړه خوځه سبا راشه بیا ته دغه حال نه خبرې استخواله جګړه ته د غریب د پیسې قرض کړي استخواله راغلی نور دغه سره ټیکټ پیسې نشته په دې ګرمۍ کې هغه ولاړ خزه وسره دا واړه وسره دي ته د خپ اساني سره وځه سبا راشه دا تنګول دي مسلمانانو نو که تاسو په لاس کې الله سبحانه وتعالى تاسو لدی سم شرطیه درکړي چې مسلمانان عام مسلمانان تاسو خواله راځي په یو مسله کې نو دا غوي د مسلې حل کوي تنګوي ما ستاسو په لاس کې تنخواګانی راځي
ته په کمپنی کې مشر استا په لاتن خاګان راځي او دا غریبانو ته تنخواګان غوړي اسی مزه دی بازو لور کوي 2 ورځې بعد راشي 3 ورځې بعد راشي او د په طاقت کې دایي چې د تنخواګان نن دوی لور کی غریب کور کې خرچه نشته ټیکدار ته 50 ټلیفونو کې دوی سبا راشي او بل سبا راشي سبا راشي او بل سبا راشي په اخر کې چې رسوم تنخوا ور کې دومره غریب خرچه کړي به تلو راتلو به د الله نه ویریږي کوم خلک چې مشران دي او دغوی سره نوکران دي دغوی سره خادمان دي دغوی سره مزدوران دي د الله نه دی ویریږي او د دوی کارونه او د دوی مسلې حل کوي دغه شان د مسلمانانو تنګول دی چې سړی په لارو کوڅو کې ناسي او په بازارونو کې ناسي پالتو ناسي په بازارونو کې او په لارو کوڅو کې د زموږ په پښتنو کې دا غټ مرز دی چې ټولګي به زی په زی ولاړ او بیا به طریقه سره دانه چې پارام ناسي غب شپ لګي د سره غاړه ملو کو چتې لګي وي ابل سره غاړه ابل دیږي کاډی نه کوشم دی جمعه تر نو ته شخص یو دي چې منډي کړم چې ګره تورې په شات لګېدلې کبه توري په سي لګېدلې حکومت یې نشي سکی چې شاته موږ بل په سره منډوي غب شپ لګي نو مته دوی ته وګوره دا خدای نور قومونو زموږ مبارک سیدر مسلمان طریقه چې د بلارو کوڅو کې به د غټه تنه باندې منډي وي کته وزي او بل وزي د الله د غیر په کار خيو بل به اوچته لګي اکثر د زیره لا سوړي او بل چې هغه یعنی ناروا کارونه دي دا د دوی غب شپته وي دا زمون غب شپته دا غب شپته نو دا حرام کارونه دي چې حالات خبرې لار بازارونو کې نشي د یو نیم بګی زین په بازار کې بولاړي خاطولې چې بګی ګرځي زنانه دي یا فیملیانو والدي د ځوان شیر بګی دغه شکته یو برځي له تسبیح په پلاس کې راغستي سکیته سودا علی ونجي سودا هناله دلته دکان د تجارت کوي نه نو څه ته ولاړي وښه آزادو نه د جنکو په منځ کې د آزادۍ د فیملیانو په منځ کې د آزادۍ د مسلمانان تنګولې د دې د لاس زنانه په دغه ځینی شي تیرې ده د دې د لاس زنانه په اوچت आवाज کې خبرې نشي کوله دغه کیمرې پټ کړی ولاړي ذلیل انسان درون مسلمان چې هغه په بازارونو کې پالتو نه ګرځي کچرته دغه ضرورت راشي خپل ضرورت زر ختم کې واپس راشي دغه شان د جنکی تنګول او د جنکو ته نمبر گزارل او دوی ته ټلیفون کې ټول په دې کې د ناراضي دغه شان خاون چې خزه تنګي اکثر دې کې لکه اوس موږ دلته نه شو کنه او تاسو دا موضوع اورید چې مسلمانان بنه تنګي نو د سوچ ټول د کور نه بهر دی ګوره په دې کور کې چې کم دی دوی ته ګوره د سوچ نه دي چې لکه دم په مسلمانانو کې د ناراضي او د سوچ بهر دی چې بهر به خلکو سره خطا تعلقات ساتي او چاته به کنځلي نه کوي او بدی ردی بنه خدا خو کې چې سره خزر تاسو چې شپې سملی دا نه د دې مسلمانانو نه بهر کړی ده او د مور پلار او د بچي او د خويندرونه د ټول اولي خلک خدای دې چې دوی ته خیر وکړي نو خزه به خاون نه تنګي خاون به خزنه تنګي دم په دې کې د ناراضي دغه شان درته اهمه خبر وکړو د مسلمانان تنګول چې ته بهتان ولګي بچا باندې زموږ په معاشره کې دام یو غټ مرز دی زموږ د خلک به تحقیق بهتانونه ډیر لګي یره یو پلانې موریدو شراب بوتلو سره پلاس کوي چې کته روانه خو د بل ته پوښ نه کوي چې لکه شټیم دی وریدو آیت په خپل وریدو کنه چارته ویلي خو دې چې بل ځای ته ورشي وي خبره وینا یوګه پلانې وي تر په روان قسم په وخري بیا بل اخره کې چې تحقیق وشي هغه چې په اوله کې دا خبره کړي هغه د سړي سره دښمنی او دروغي به جوړ کړي خدي خبرونو کې چې راکمي خبري چي د زموږ د اخره کې به تحقیق نشر کړي سو وخت کې دا خبره مشوره کړي وي په دې دغه باندې نه پاسه په دې کعبه باندې لپاسه یو توګر په ملائکه کې یو ملک را کوشه او په کعبه نه لپاسه نشو عقل دا خبره مانی او به دې خلکو ویډیو څنګه وکړه او هغه دې ښکارې چې دغه د ملائکه کې دی او زموږ د خلک عقل ومني بس بیانې دغه مسلمانان تنګول دي چې تاغوی ته د هغه خبرونه اوري چې دغه د لاسو مصیبت ډيري یو سړی غریب دی کمپنی کې مسله ده اقامي مسله ده ته دې خبر خونه وینا اپیسي ویډی ریکړي خبر خونه
او د بیمار د کلی د تل غواړي خبر خو نه وي نه اوس کلی د تل خګران کو دا مسلمانان تنګولي بلکې ته مسلمان ته د خوشحالي خبره وره چې په د باندې راحت راشي او د تر سخت شي د کم شي د شن گاونډي تنګول د مسلمانان تنګول حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی والله لا يؤمن والله لا يؤمن بالله می قسم وی مسلمان نه دی بالله می قسم مسلمان نه دی صحابي رسول الله سوکته وی الذي لا يأمن جاره بوائقه اغه انسان چې دغه د شر نه د گاونډي په حفاظت کې نه سړی جنت ته نشي تله سړی مسلمان نه دی لا يدخل الجنه په روایت کې راځي لا يدخل الجنه من لا يأمن جاره بوائقه دا سړی جنت ته نشي تله نو دا څه ما تاسو ته څو مثالونه ذکر کړو پرې تنګولو باندې نو خو چې سړی د مثالونه شمارول شروع کړي خو ډیر زیات دي خو اسه دا مثال مې دې پر ذکر کو چې تاسو ته خبر واضح شي نور عموما مسلمان باندې تنګي نو په دې کې د نټوله خبر رالي چې هغه مونږ ټول په خپويو نو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په دې خبرو باندې عمل کولو